هغه چې کله درخواست پیش کوي په هغه درخواست باندې ورله هغه افسر یو شرط لیکي چې قاضي صاحب پلار ته د اخیری ملاقات اجازت در کوم خو مونږ ته به لیکل راکې چې د نن نه وروسته به زه د قادیانیت مخالفت نه کوم هغه یو طرف ته مفلار دی او بل طرف ته د کلهم انسانیت د پوره انسانیت روحانی پلار او د هغې د عزت او د حرمت مسله ده فرمایي وای ما ورله جواب ورکو چې یو پلار نه یو مور نه یو بیبي نه یو بچی نه چې دا ټوله دنیا په بدله کې رانه د لاسه غورځېږي او دې غورځېږي خو د رسول الله مبارک سره بې وفایي نشم کولی فرمایي رهایی چې مې وشوله دې کلي ته تلم نو حقیقت دا دی چې پلار مې نه و په دنیا کې خو زړه مې ډېر زیات مطمئن و آغا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمه الله تعالی د سن 1953 په تحریک ختم نبوت کې د میاں والی جیل ته لاړ شو جیل کې دننه د جیل یو واډن دی عبدالله چې د هغه ډیوټي د غازی علم الدین شهید رحمت الله علیه په کوټړۍ باندې تیره شوې وه نو دی وایي قاضي صاحب لیکي وی ما ته هغه ووی چې یو ډېره ناشنا واقعه درته ونه کړم ما ورته وی چې ولې نه دا خو ډېره زبردسته خبره ده چې ته عیني شاهد یې د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم د یو پهردار د یو عاشق مصطفی سلطانی گواه یې خامخا راته یو ناشنا واقعه د هغه د زندګۍ وکړه وی ما ته یې وویل چې دلته یو ډاکو پاتې کېدلو محمد خان ترېنه نوم و او د ډاکو په سزا کې جیل ته راغلی و هغه یو ورځ افر وکړو چې کو ته غواړې غازی علم الدین ته افر وکړو نو زه تاله په دې جیل کې داسې سورنګ په دې ځمکه کې وباسلی شم چې تا پې زه د دې جیل نه رها کم نو هغه وایي وی غازی علم الدین راته وویل چې ستا په ما باندې په عشق مصطفی کې شهادت نه دی سوده چې ما ته د دواړو جهانو د سردار مبارک په عشق او محبت کې شهادت ملاو شي زه به د هغې نه راه فرار اختیاروم دا چرته کېدلی شي فرمایي دویمه واقعه یې راته وویله چې دا پانسۍ په شپه باندې دا عبدالله وایي وی د دې غازی علم الدین شهید رحمت الله علیه د کمرې نه رڼا راپورته شوله ما سره فکر پیدا شو د ده خو د ژوند اخرنۍ شپه ده هسې نه چې ډېر زیات دل برداشته شوی یا یې ځان ته اور ورته کړی یا یې دې کمرې ته اور ورته کړی زه په هیبت سره د ده دې کمرې طرف ته را روان شوم ما وکتل چې هغه کومه رڼا ما لیدلې وه هغه رڼا د یو شغلې په شکل کې اسمان طرف ته ختل شروع شو وی زه راغلم دی په منظر په سجده باندې دی دی چې د منظر نه کله فارغ شو ما ترېنه تپوس وکړو چې دا څوک راغلي وو دا رڼا د کوم ځای نه راغلې وه وی ده ما ته وویل چې د دې تپوس مه کوه ما ورته ووی چې دا راز به د ځان سره په سینه کې اخرت ته نه وړې دا به ما ته خامخا اوس وایي وی ده راته ووی چې زما د ملاقات دپاره سرور کونین محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک سره د خلفای راشدینو نه تشریف راوړل دا نور دا رڼا دا نور دا چې تا کوم لیدلی دی دا د دې جهان نور نه دی دا هغه نور دی چې الله په ټول انسانیت منور کړی دی او بیا فرمایي وی ما ته یې وویل چې علم الدینه په پانسۍ باندې چې خیږي یریږي خو نه ما ورته وی چې نہیں حضور سرکار ڈر تو نہیں لگ رہا وی ما ته وفرمایل چې ښه نو بیا زما یو خبره واوره تا چې کله په پانسۍ باندې خیږئ
نو تا ته به وایي چې ستا د ژوند اخرنۍ ارزو تمنا او ارمان څه دی نو ته به ورته ووایې چې زما د الله لږ پرانیزئ نو د الله چې کله درته پرانیزي نو ته به د پانسۍ هغه رسه راواخلي او مرۍ کې د اچولو نه مخکې به یې ښکل کړي او بیا به یې په خپله باندې په مرۍ کې ور واچئ او بیا به دا مخامخ هر څوک چې د چا هم ډیوټي وي هغه ته به ووایې چې پوره دنیا والو ته دا خبر ور ورسوه چې د دواړو جهانو د سردار مبارک په امتیانو کې نن هم هغه ځوانان شته دی څوک چې په ناموس مصطفی باندې سر شیندي عبدالله وایي وی سحر چې څرنګې ګنټي بجاو شوه دی په مانځه باندې ولاړو دا مونځ ډېر زیات په تلوار کې ختم کو او یکدم د خپلې کمرې نه راووتلو خوشاله حشاش بشاش مجسټریټ ورسره ور روان دی پانسیګاټ ته ځي ډېر خوشاله دی ملګري ټوله شپه یې شوګیره په خپلو کوټړو کې تېره کړې ده چې نن شپه اخرنۍ شپه ده د غازي علم الدین نو دی چې کله روان دی نو داسې لاس ورته سنډي او داسې سلامونه ترنه اخلي ته به څه وایې چې چېرته د ده رهایي شوې ده او دی کور ته روان دی دی بچو له روان دی دی مور او پلار له روان دی یو یو ته وایي لاړم درنه السلام علیکم بل ورته وایي السلام علیکم او په دغه کوټړو کې چې کم خلق وو په هغې کې چې کم مسلمانان قیدیان وو نو د هغې د طرف نه ناموس مصطفی زنده‌باد نارې لګېدل شروع شو او په دغه جیل کې د میاوالي په دغه جیل کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د عشق او محبت نارې لګېدل شروع شو مجسټریټ حیران شو دنه تپوس کوي چې ته په لاره ځې د خلقو نه د داسې په تلوار سره سلام راواخیستلو لا خو ټایم نه دی پوره ګنټۍ چې مونږه ووهله تاسو ته هم د تیارۍ دپاره وخت درکړلو پکار د وصیت دی لیکلی وی پکار ده چې ته لیټ شوی وی خلق خو د پانسۍ دپاره مونږ راکاږو او راځي نه او ته زما نه هم یو څو قدمه مخکې روان یې مجسټریټ ته وایي آپ کو کیا معلوم کہ کون میرے انتظار میں کھڑا ہے تاجدار سرور کونین وہ حوض کوثر پہ میرا انتظار فرما رہے ہیں او بیا وای وی دای د مجسټریټ ته وړاندې ووی چې ما ته د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل چې عالم الدین خوراک سکاک نور مه کوه د سحر وخت شروع کېدو واله دی روژه ونیسه زه به په حوض کوثر د کوثر جام په لاس تا ته په انتظار ولاړ یم او ته به د نن سحر روژه ماتې د رحمت للعالمین د لاسو د کوثر په اوبو باندې کې زما خو ډېره تلوار دی زه خو دې ته روان یم ډېر خوشاله لاړ اور جو سنگ ورسیده مجسٹریٹ تینا تپوس اکو زندگی کی کوئی آخری تمنا اور آرزو ہے دوی جی ہاں ہے میرے ہاتھ کھول دو دلے لاس کلاو کرل دد پانسے اگا پندر واخستلا اگا خکل کرلا اور بے مجسٹریٹ مخاطب کو ورتوائی پوری دنیا کو بتا دینا کہ محمد عربی کی امت میں آج بھی ایسے جوان زندہ ہے جو ناموس رسالت کی خاطر اپنی زندگی لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور لاړ شو او ناره تکبیری ہوئی او هغه د پانسۍ پندای په خپل په دې مړی کې ور واچوله فرمایي د دې چې کله جنازه جوړه شوله څلور جنازې یې شوې دي نو علامه اقبال د اخیری جنازې ته لږ لیټ شو اطلاع ور اولېږله خطیب صاحب د جامع مسجد وزیر خان د هغې خطیب هغه ته اطلاع ور اولېږله چې دا جنازه لږ لیټ که زما دپاره چې څنګه علامه اقبال رحمت الله علیه ور ورسېدلو مخ یې ورله د کفن نه کلاو کو تندي باندې ښکل کو ورته وایي د کوم جنت د حصول دپاره چې خلق عمر جهادونه او ریاضتونه کوي د ترکان زویه علم الدین تا په یو څو لمحو کې عشق مصطفی باندې د ننګ او د غیرت په برکت سره هغه جنت وګټلو نبی کے عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے سر مقتل بھی اس کا ذکر کرنا عین ایمان ہے ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے کیا اے ناداں نبی کی عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے انشاءاللہ العزیز دا
دا جذبہ دا بجوندی وی انشاءاللہ العزیز، دا جذبہ بیدار وی انشاءاللہ العزیز، او تاسو با ہر وقت بیدار بیو، ہوشیار بیو، تیار بیو دا ختم نبوت و دا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مورچے با پنر باندی ساتو انشاءاللہ دا امت بچے بچے دا با انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ و مولانا عطا اللہ شاہ بخاری جوڑو انشاءاللہ قادیانیان دے نخوش علی گی چاگا مونگتا کمی زیڑی پگڑی والا حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ شکست را کڑو اگا دا طور و خور دا لاند لال شو الحمدللہ زوی دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پا آغا مورچک والار دا ختم نبوت دا دفاع دا پارا نوسے پا آغا مورچک والار دا دفاع ختم نبوت دا پارا او دا دی امت بچے بچے با مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جوڑی گی انشاءاللہ العزیز پا نر باندے با مقابلہ کو دا قادیانیت پا نر باندے با انشاءاللہ دا مورچہ ساتو اللہ رب العالمین دی زمانگا استاس و حامی و ناصر شی اللہ رب العالمین دی دا استاس و خدمات او دا استاس و جذبات دا پخپل بارگاہ عالیہ کے قبول و منظور فرمائی مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہوئے ہو تم اب ہوش آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا تپش سورج سے اور آسمان سے بجلیاں چھینو کفر کے آشیاں پہ آگ برسانے کا وقت آیا بھڑک اٹھتے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے کہ انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ جہادی فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا تو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانوں کو دہرانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا سنو یہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا وآخر دعوانا الحمد لبیک لبیک